السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام. شیخ صاحب محترم بس دومره به وایي چې لا بأس طهور ان شاء الله. الله عز وجل دې عاجل صحت نصیب کا. ډېر انتهایی زیات خفه شوي په درسونو کې مې دعاګانې کړي دي. ان شاء الله خدمت ته به بیا حاضرېږو او زمونږ په الله باندې یقین دی 50 کاله مخکې الله عز وجل دا په تقدیر کې لیکلي وه. یو وخت کې زما دا مرۍ لږ بنده شوه په دې روژه کې. د شیخ امین صاحب 15 منټه ما سره خبره وکړه. ما له وایي د الله په نومونو کې نوم دی الحکیمه. دې کې د هغه خپل حکمتونه دي. ایوب علیه السلام 18 کاله ناجوړ کې به دې بسترې پرې کې وو. که چېرته ایوب ژوندی جوړ وی او تازه وی ډېر غټ کار به یې کړی وی. لیکن دې کې د هغه حکمت دی. رب العالمین په دې کار کې حکمت و. الحمدلله په دې باندې چې الله عز وجل مثال نور دغه کړی او دا کوم چې ته زخمي شوی یا هغه نور ملګري دي د الله عجله شفا ته نصیب کړي. په ورځ قیامت د الله عز وجل دا په باقیاتو صالحات کې حساب کا. بس الله یې تاسو سره د ژوندي لري. الله یې زموږ د ګناهونو کفاره وګرځي. او ما چې د ډاکټرانو باندې ځای په ځای باندې دا مخکې یو ډاکټر صاحب سره فهیم په نامه باندې په هغه یادحالي کړي. زه به درځم انشاءالله د الله د رضا په خاطر. خو چې هر څه خدمت یې به صداقت کاري صاحب له به وایي ته دې چې ګمان وکړه چې موږ د ورونه یو. که د وینې موضوع ده، که د روپیو موضوع وي، که بله موضوع وي، که د هغې ځای کې کوم ډاکټران یې ښه طریقه کې د بل ځای نه به ډاکټران راولو انشاءالله هغې ځای کې به د خیره د علاج پروګرام برابروو انشاءالله. دا به سره شریکوو شیخ صاحب. دا خو بل نه کمیږي دا. او بس داسې به ووایو نو چې په دې کې هغه حدیث کې راځي اذا احب الله عبدا، الله عز وجل چې یو بنده سره مینه وکړي الله یې په مصیبتونو ورواړوي. وایي دا روغ انسانان به ارمان وکړي چې کاش زمونږ بدنونه ټوک ټوک یې خو چې دا درجې هم ګټلې وي. امید دا ده چې انشاءالله ستا درجه د الله په نسبت باندې ډېره قیمتي ده. الله رب العزت دې صحتمند کا. رب العالمین دې ټول مسلمانانو مریضانو له صحت نصیب کړي. شیخ صاحب تکلیف مه کوئ، راځئ مو درسونه له ادامه ورکړئ. نو بس ګورو به انشاءالله. ته تشویش مه کوه. خو چې هر څه خدمت یې بیا هم صداقت صاحب له به وایي د ورو په صفت باندې بس نه ما زرناو له ټلیفون کوه مه ګرځي مو مندرې له موږ باندې به غاښ کوي. دواړو سترګو ورې نه زړه وري. رب دې بېدرده کا. رب دې بېدرده کا.